نن داسې یو ډیوایس معرفي کوو تاسو ته چې عموما هغه خلک چې غواړي یوټیوب ویډیوګانې ځان ته ریکارډ کړي، فیسبوک ویډیوګانې ځان ته ریکارډ کړي، ټیک ټاک ویډیوګانې ځان ته ریکارډ کړي، خو کیمرامین نه لري، صرف موبایل لري، کیمره هم نه لري. څنګه کولی شي یو څوک ډېر راحتۍ سره یو ویډیو ریکارډ کړي چې کیمره ونه خوځېږي د موبایل کیمرې، او که چیرې دا کس حرکت کوي نو هغه حرکت د هغه ټریک کړي چې هر خواته تاو شي راتاو شي. څنګه امکان لري چې یو کیمرامین وجود ونه لري او دا ټول حرکتونه ښه مناسب ترتیب سره اجرا شي. موږ دلته دوه ډیوایسه لرو، یو دا یو هم دا ده. دې باندې اوس فعلا خبرې کوو، دا به زه بعد کې تاسو ته وایم چې دا څه ده او چا دپاره ده. اول راځو، دا انګلیسي کې نوم ورته لیکلی ده اپایجیني په نوم. دا داسې یو ډیوایس ده چې په میز باندې ایښودل کېږي. تصویر نه به تاسو ګورئ چې سټینډ ده، موبایل پکې لګېدلی ده. دا سټینډ اډجسټبل ده چې کله دې په میز کېښودو، دا بخش چې کوم ګورئ دا کولی شي چې په ولاړه هم ته ریکارډ کړې، کولی شي چې داسې روټیټ یې کړې، تاو یې کړې، داسې په اوږده باندې هم ویډیو ریکارډ کړې. موبایل دی چې هر څومره غټ یا وړکی اوسي، دا دوه کلیپه چې کوم دي، یو پاس ده یو لاندې ده، دا اډجسټ کېږي، غټ کېږي هم وړکی کېږي هم. دې کې کمال شی ده، دا ډیوایس اپلیکیشن لري. د هغه اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټالوئ، که هغه موبایل تا اپل اوسي یا انډرایډ اوسي، چې هر یو موبایل اوسي فرق نه کوي. چې وخت کله د چې انسټال کو، موبایل به د سټینډ کې کېږدئ، سټینډ کې د چې کېښودو مخې ته به یې ونیسئ. هغې نه بعد چې کله تا فیس ټریک شو، هغه خدای وکړي پیشو وي، خدای وکړي چې انسان وي، ته چې هر خواته حرکت کوي دا به داسې تا پسې تاویږي. نو چې کله دا تاو شي، یو خو دا ده چې دې کې به هیڅ داسې خوځي به نه. مثلا که موبایل کیمره څوک ریکارډینګ کوي، تا ملګری اوسي، دوست اوسي، نو هغه لاس کې ونیسي، نو دا به ته نه لږ لږ خوځي، ویډیو کې معلومیږي چې دا کیمره خوځېدل ده. دې کې یو کمال دا ده چې دا په میز کېښودله، دا نه خوځېدو نه د کار ختم شو، خوځېږي نه نور. او څه داسې ویډیو واخلئ په ولاړه باندې، څه که داسې راسملی هغې طریقې باندې ویډیو واخلئ چې فیس یې تا ټریک کو، فیس ریکګنیشن لري چې فیس یې تا ټریک کو. نو که ته هر طرف ته تاویږې، مثلا ولاړې مختلف ویډیوګانې ریکارډې، هغې کې ته ګرځې، یو متر 3 متره خواته ځې، دې خوا راځې، نو دا اتومات په خپله دا تا ته تاوایي چې هر خواته ته تاویږې، دا کیمره به تا پسې تاویږي. ډېر یو ښایسته ډیوایس ده، ډېر مفیده ده، ډېر استفاده لري. که څوک استفاده کړي، دا کابل کې شته دي، ځکه ما دا یو دانه راواخیستو چې بعضې ورونه یې مونږ غواړي ویډیوګانې ریکارډ کړي، هغې کې لږ حرکت لري، نو نشي کولی چې په تنه یې هغه ویډیو ریکارډ کړي. نو دا ډیوایس هغه دپاره ډېر یو ښه شی ده. نو بعضې ورونه یې مونږ غواړي چې ویډیوګانې ریکارډ کړي، هغې ویډیوګانو کې کیمرامین نه لري نفر، نو حیران پاتې دی چې زه به دا ویډیو څنګه ریکارډوم. کیمره هم نه لري، سټینډ نه لري، هېڅ هم نه لري، پروا نه کوي. دغه یو ډیوایس واخلئ، موبایل خپل ورکې انسټال کړئ، یعنې کېدئ بندې کړئ، اپلیکیشن انسټال کړئ خپل موبایل کې. نو چې ته ویډیو ریکارډوې، دا به خپله تا پسې تاویږي راتاویږي، هېڅ د چا د کوم کیمرامین ضرورت نشته د دې ویډیو کې یا د ویډیو ریکارډینګ دپاره. دا یو ډیوایس کفایت کوي. خدای وکړي چې دا ډیوایس هم خوښ شوی اوسي او مفید اوسي. راځو د بل ډیوایس ته چې ما ویلې ویډیو نه بعد خبرې کوو. دا ډیوایس به زه یو دفعه واز کړم چې زه تاسو ته وښیم. دغسې یو ډیوایس ده، دې کې یو خو که تاسو دلته وګورئ، دلته د سیم کارډ ځای ده، دې ځای کې لاندې دلته د چارجر ځای ده، بلوټوث ده، چارج کېږي، پاور بټن لري، هر څه لري. دا یعنې دونه وړکی به ماته چې شي په کار راشي. خصوصا هغه خلک چې کله موبایل استفاده کوي خو یو سیم کارت لري، آیفون یوزرز څخه یم چې څوک آیفون لري، مثلا نوي آیفونونو کې خو اوس راغلی دي 2 سیم هم استفاده کولی شي، څوک 7 لري، 8 لري، ایکس لري، 4 یو لري، کوم چې یو سیم کارت خوري، 2 سیم کارت نشي استفاده کولی. نو دا ډیوایس بلوټوث کې خپل موبایل سره کنیکټ کړي، د لاندې کوم ځای چې ما تاسو ته وښودو دې کې خپل سیم کارت انسرټ کړئ، داسې خپل هغه لري سیم کارت دپاره هغه جیکټ لري، کولی شي چې په دې جیکټ کې کېږدئ او بیا دا جیکټ په دې ډیوایس کې انسټال کړئ. دا بلوټوث ته چې خپل موبایل سره کنیکټ کو، اتومات
تا دویم سیم کارت خپل موبایل سره کنیکټ کیږي. زه هم ما خپل اوس دا یو اخیستی ده. مشکل د ما چې یو چې زه آیفون لرم ما سره 2 سیم کارت دي. یو سیم کارت استفاده زیاته لرم، بل سیم کارت کله کله استفاده کوم. نو یو ورځ دې ستنه پسې زه ډېر وګرځېدلم چې دا سیم کارت زه څنګه دې موبایل نه روباسم بل کې واچوم. ډېرې په تکلیف کړم، پیدا هم نه شو، کار هم خراب شو. نو هغې دپاره ما دا ډیوایس واخیستو. اوس دې کې زه خپل سیم کارت واچوم، نور مې جب کې چارج کړم، خپل سیم کارت مې دویم سیم کارت مې ما موبایل کې ښه راحتۍ سره کار کوي. نو څوک چې غواړي 2 سیم کارت ولري او هغه دواړه په یو موبایل کې استفاده کوي او موبایل یو سیم کارت ځای لري 2 سیم کارت ځای نه لري، کولی شي چې دې ډیوایس نه ډېر په راحتۍ سره ډېر په خوبۍ سره دا استفاده کوي. نو دا 2 ډیوایس ول چې نن ما تاسو ته معرفي کړل دا دواړه ډېر ښایسته ډیوایسونه دي. دا کیمره ده، سټینډ ده وبخئ، موبایل سټینډ ده چې کې د تا ټریک کوي، هر خواته ته تاو شي ته ویډیو کې راځي. او دا بل هم موبایل ډیوایس ده، بلوټوت شکل باندې ده چې کولی شي ته خپل 2 سیم کارټه په یو موبایل کې استفاده کوي. هغه موبایل کې چې 2 سیم کارټه نه خوري، یو سیم کارټ خوري. نو خدای وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې اوسي، څه هم ترنه زده کړي اوسي. او که غواړئ داسې ویډیوګانې تاسو نورې وګورئ او فالو کوئ، نو موږ فیسبوک پیج یو لرنا پښتو په نوم او یوټیوب چینل یو لرنا پښتو په نوم سبسکرایب او لایک کړئ تر څو موږ نورو ویډیوګانو نه باخبر شئ. ډېره مننه.